د پاکستاني پوځ پر کیم د برید وروسته پاکستاني پوځیانو ته خونړۍ مرګ ژوبله. بلوچستان کې 18 او د رای اسماعیل خان کې 4 پاکستاني سرتیري وژل شوي. دغه وضعیت پاکستان ته په څه معنا دی؟ له پاکستانه ریپورټونه وایي دلته په 2 بېلابېلو پیښو کې لږترلږه 22 پاکستاني امنیتي سرتیري وژل شوي دي. د راپورونو له مخې وروستۍ پیښه د خیبر پښتونخوا د ډیرای اسماعیل خان په دری بند کې رامنځته شوې ده. یوې امنیتي سرچینې بي بي سي ته ویلي په بمي چاودنه کې د 4 امنیتي کسانو په ګډون 15 تنه وژل شوي دي. تر دې وړاندې د بلوچستان د قلات ولسوالۍ په منګوچر سیمه کې له وسلوالو سره په نښته کې د لږترلږه 13 پاکستاني سرتیرو د وژل کېدو خبر ورکړل شوی و. د پاکستان پوځ هم د یوې خبرپاڼې په خپرولو دا شمیرې تایید کړي او ویلي په نښته کې د دوی په ټکو 12 ترهګر هم وژل شوي دي. د پاکستان د پوځ عامه اړیکو ISPR څخه په خپره شوي خبرپاڼه کې راغلي وسلوالو د منګوچر په سیمه کې د سړک د بندولو هڅه کوله چې امنیتي ځواکونو پرې عملیات وکړل او په پایله کې د 12 ترهګرو ترڅنګ 13 سرتیري هم وژل شوي دي. د پاکستان پوځ ویلي د وسلوالو د شومې ارادې څخه له خبرېدو وروسته ځواکونه لاس په کار شول او په وخت سیمې ته له رسېدو سره یې په بریالیتوب وسلوال په خپل هدف کې ناکامه کړل. د دغې پیښې مسؤلیت د بلوڅ اورپاکو یوې ډلې اخیستی دی. د پاکستان ولسمشر لومړي وزیر د کورنیو چارو مرکزي وزیر او د بلوچستان لوړ پوړو چارواکو په امنیتي ځواکونو برید غندلی او پر پیښې خواشیني ښودلې ده. تېره اونۍ هم په بلوچستان کې پر امنیتي پوستې وسلوال برید شوی و چې د پاکستاني پوځ په وینا 2 سرتیري او 15 برید کوونکي وژل شوي وو.